د کوم ملګرو چې په ژبه کې لکنت وي، یعنی ژبه انخلي چې خبرې کوي نو ژبه انخلي صحیح طریقې سره خبرې نشي کولای، دا که ملګري دي دوه ذکرونه جاری ساتي ان شاء الله د ژبه کې به دا لکنت ختم شي، خبرې به بیا صحیح طریقې سره کولی شي، ژبه به بیا نه انخلي ان شاء الله. ټیک شو؟ نو کم ذکرونه دي؟ یو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا آیاتونه چې دي دا به هر مانځنه بعد 14 پیری وای او ورسره به استغفر الله دا به هر ټیم وای چې کم ټیم متاسانی کم ټیم متملاویږي، بس استغفار دې زیات وای، استغفر الله دې زیات وای چې څونه ډیر استغفر الله ویل شي ان شاء الله جبه به دونه صفا کیږي، بیا به لکنت په جبه کې نه وي، جبه به صفا وي. بیا نو استغفر الله دې ورس کې کم از کم چې 2000 پیری 3000 پیری چې څونه ویل شي، تعداد ضروری نه د خیر دې 1500 اصل پیری دونه کم ویل بیا هم کافی ده. نو استغفر الله زیات وای ان شاء الله جبه به صفا شي، جبه نه لکنت مکمل ختم شي.